بیزوګان، غر، کلي، خلک او د مارګلې غر. فرانسیس دا غرونه چې نن د تفریح ځای دی یو وخت د پخوانیو لارو او تمدنونو برخه و. په همدې لارو به کاروانونه تیرېدل، مسافر به له لرې سیمو دلته رسېدل او دا غرونه به د هغوی د سفر چوپ شاهدان و. یار به مې بل ملک ته پرېنږدم، ورته پېزوان د مارګلې په کنډه وږدمه. دلته د وخت له تیرېدو سره تمدنونه راغلل او لاړل، خو دا غرونه همهغسې ولاړ پاتې سول. نن خلک دلته د سکون لپاره راځي، خو ډېر کم پوهېږي چې دا لاره یوازې د مزل نه بلکې د تاریخ لاره ده. د مارګلې غرونه چیرې چې هره لاره یوه کیسه لري. د مارګلې غر د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په شمال کې د همالیي غرونو لړۍ ده چې لا هم تکشین، آباد او د سایل لپاره مشهور دی. دغه غر چې په پښتو فولکلور کې په خاصه توګه په پښتو ټپه کې یې ډیر ذکر شوی دی، د ځینو لیکوالانو په وینا د هند او پاکستان تر ویش وړاندې همدا د پښتونخوا وروستۍ پوله وه. د مارګلې غر لرغونی تاریخ لري او له ټکسلا ښار څخه هم لرې نه دی چې د ګندهارا تمدن یو مهم مرکز و. په تاریخي توګه دا سیمه د هغو مهمو لارو برخه وه چې مرکزي اسیا یې د هند له نیمې وچې سره نښلوله. مارګلا د بډایه ژبو تنوع کور دی. په ځانګړي ډول د چین همالیه سیمې ژبې لکه خړ ګورال، غرنی غرڅه او پړانګ پکې موندل کیږي. بیزوګان او وحشي خوګان هغه دوه ژبې دي چې د مارګلې په غرونو کې ډیر وخت لیدل کیږي.
First of all, welcome to Islamabad. د مارګلې غره ته دغه دوه فلپیني سیلګر راغلي وو چې د دواړو د غره ته لومړی ځل وه. ومې پوښتل د مارګلې غره کې یې څه ډېر خوښ شوه. بلې هو خو موږ به یې زما له ډېر ښه ملګري فرانسیس کینډي څخه پیل کړو. دا پاکستان ته زما 5م سفر دی. زما خور په ګلګت سیمه کې په 2019 کال کې واده شوه. نو تر هغه راوروسته زه اکثره وخت پاکستان ته راځم او ځم. د مارګلې غره ته مې دا لومړی ځل دی او ډېر ښکلی دی. نو د مارګلې غره په هکله که راته ووایې، په خاصه توګه د دې بیزوګانو په هکله. دوی لومړی ښکلي ښکاري خو وروسته بیا سړی ډاروي. کله چې برید در باندې پیل کړي نو بیا سړی ترې ډارېږي. دا وایي زه هم له تېرو 2 کلونو راهیسې پاکستان ته راځم. وایي تر دامنیکو پورې مخکې هم راغلی وم خو دلته مې دا لومړی ځل دی. نو کله چې تاسو دلته راغلي نه وئ، آیا د مارګلې غره په هکله مو څېړنه کړې وه یا څه مو لوستي وو که یا؟ You know, find really fantastic when you came here. نه. No. No, I didn't. So you got the Next traveler. question. I just. ما یوازې دومره لوستلي وو چې د مارګلې غر په اسلام آباد شاوخوا پروت دی. په 1980 کال کې دا سیمه په رسمي ډول د مارګلې غرونو د ملي پارک په توګه اعلان شوه چې موخه یې په دې غره کې د بډایه ژوو خوندي ساتل دي. دغه غرونه چې زیاتره وخت د اسلام آباد شنه سږي بلل کېږي د چاپیریالي توازن په ساتلو کې مهم رول لري. پاکه هوا برابروي، د ژوو استوګنځایونه خوندي کوي او د اوسیدونکو او سیلانیانو لپاره ښکلي او تفریحي ځایونه برابروي.
که نورې همداسې ویډیوې کتل غواړئ او راسره د سیمې او نړۍ سفرونه کول غواړئ نو زموږ پاڼه پر یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک سبسکرایب او فالو کړئ.